د جمعې په ورځ یو خصوصي عبادت دا دی چې له ابو سعید خدري رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعه، چا چې سوره کهف د جمعې په ورځ تلاوت کړو اضاء له من النور ما بین الجمعتین، نو الله تعالی به ده ته داسې نور او رڼا ورکړي چې په هغه سره به د دوو جمعو ترمنځ روښانه شي ورته د ده لپاره. محترم مسلمانانو، په نور روایتونو کې هم د سورة الکهف د تلاوت کولو فضائل د جمعې په ورځ خاص کر راغلي دي، او دا فضیلت که چیرې څوک د جمعې په شپه یې ووایي هم دا فضیلت ورته حاصلیږي، او که یې په ورځ ووایي هم ورته حاصلیږي. نو سورة الکهف تلاوت کول دا د نور او برکت سبب دی. په دې باره کې باید بېغوري ونه کړو او باید دغه نور حاصل کړو، او باید دا خپل معمول وګرځوو د جمعې په ورځ د سورة الکهف تلاوت.